دې ځل راشي چې باغچې ته وګوري او ګلونه چې کوم ژیړو د هغو رنګ هم بدل شوي او د ده طرف ته یو غټه مجمره روانه وي د سړو. دی چې وګوري ته پوه شي چې یقینا دا هغه پرندې وي چې کوم د جادوګر پرندې جوړې کړې. دا ټول راشي او د تا ډیره شکریا ادا کړي. نو دی ترې نه تپوس وکړي چې آخر تاسو څوک وئ؟ دا کسان ورته وویل چې موږ څه پکې سوداګري، څه پکې شهزادګان وي او څه پکې نور راهیګیر کسان وي چې په جادوګر ته په ډیره توګه باندې ردو مال دولت قبضه کړی وي او ردونه پرندې او جنوران جوړ کړي وي. دا ټول ډېر خوشحاله شي. نو د شاهد ته ووایي چې راځئ خپل مال او عیال چې څه دي هغه ترې راغونډ کړئ او دې ځای نه وځئ، د دې نه مخکې چې جادوګر په موږ پسې راشي. دا شاهد ته مخه ډېر ښه خزانه دې کمرو نه راوالې ولې چې دغه دا کمرې ټولې لیدلې وي. دا او دنیا قیمتي سامانونه د دې راواخلي او څه نقد جایداد راواخلي اشرفیانې وي. په دې کې د دربان چې کوم چوکیداران وي هغه ته وګورو ته چغې کې چې تاسو مه ځئ، زموږ مشر لا نشتي، خو دا ټول ته پته ده چې دا خو د هغه غلامان دي. دوی دغه ځای نه وځي او لاړ شي یو ځنګل خواته خپل خیمې ځان له جوړې کړي. په دې کې د تاجرانو خو هم ډېر شمال راغستی خپل او هغه یو باري باري ځي او په کله کې دغه ټول سامانونه خرڅ کړي او شاید دنیا مال کې هم راغستی او نغدې اشرفیان هم راغسي. نو شاید سره ډېر زیات دولت راشي. په دې کې چې جادوګر خپل محل ته راشي نو د چوکیدارانو ورته وویل چې ستا ټول مېلمانه چې کوم هغه سهار د محل نه تللي. جادوګر چې دا واوري د ده د پښو نه ځمکه وتښتي. دې ځل پر خپل کمرې ته منډه چې کمرې ته وګوري د ده هغه لیمپ چې کوم وي هغه مات شوی وي. دی په ژړا باندې سر شي چې دا خو د ډېر محنت نه 10 کالو محنت نه بعد ما دا لیمپ حاصل کړی و. دی له دې نه بعد پاسې چې شاهد په کومه کمره کې او شهزادې ته هغه کمرې ته ورشي چې وګوري د هغې نه هغه تاوس چې کوم وي مور هغه ته هم غیب شوی وي. دی وایي های افسوس خو دې ظالم دا ګیره راجوته کړی وی او یا یې زما خوراک خوړلی وی نو ردنه به هم څه ناڅه جوړ شوی و جانور. دی چې هغه کانه وګوري کانه ټوله په ځمکه باندې پرته وي. نو دی وایي خیر تاسو به زما نه چېرته بچ کېږئ، دا دې هلک او دې شهزادي دا ټول کار کړلی، زه به اوس د دونه خپله بدله اخلم. دی خپل روح بدل کړي او د ځان نه یو سوداګر جوړ کړي او په ده پسې شاته په تلاش پسې وځي. دی د خلکو نه په تپوس راورسي چې دی وګوري هلته کې مخامخ ډېرې زیاتې خیمې لګېدلې وي. نو دی راشي د دې خیمو خواته اواز وکړي چې نجومي ما خپل پال معلوم کړ. شهزادي ورته اواز وکړي چې راشه زما مستقبل وګوره. بیا چې دننه راننوځي نو دی چې شهزادي باندې نظر شي ته ډېره زیاته غوسه وشي او غاښونه وچیچي. دا زما د دښمن پزه ده او زه به دا اوس ژوندی نه پرېږدم. دی د جیب نه یو ډبی راوباسي او د شهزادي ته یې مخامخ کړي. دې ته وایي چې ته په دې ډبي کې وګوره که ته څه سوال کوې تا ته په دې ډبي کې چې کومه ښیښه لګېدله تا ته به ستا د سوال جواب میلاو شي. دا چې څنګه دا ډبې واخلي او خپل پوزې ته نږدې کړي په دې کې د بېهوشۍ دوايي دا د مخې سره بېهوشه شي او دې بار د دې چوپړۍ نه سر راوباسي اخوا دېخوا وګوري څوک نه وي. دې شاته نه د شهزادي واخلي او د چوپړۍ په شاته طرف ته په اوږه واچوي او له دغه ځای نه په تیزه د قضیې نه ځان وباسي او د شهزادي بېهوشه کړي او په خپل اوږه یخي او روان شي. شاته طرف ته یو ځنګل دی په هغه ځنګل باندې روان شي. د اتفاق سره شاهد په دغه ټایم باندې واپس راشي چې د چوپړۍ د راننوځي د دا خیمه خالي پرته وي. دی د دې کسانو نه تپوس وکړي چې شهزادي په خپل خیمه کې نشته. دا کسان ورته وویل چې اوس لږ ساعت مخکې یو فقیر راغلی او هغه اوازونه کول، د هغې نه بعد موږ ته پته نشته. دی پوه شي چې راته ښکاري هغه فقیر چې څه کړلی هغه کړلی. دی وایي کېدای شي دوی په شاته طرف باندې تښتېدلي. دی د چوپړۍ په دې شاته ځنګل طرف باندې په ده پسې شاته تیزې منډې کوي چې د هسې نه د شهزادي رانه لرې وځي. شاهد د ده د خپو پیچه وکړي او په دې پسې تیز منډې وهي چې زما نه شهزادي لرې ونه ځي. شاهد چې وګوري مخې ته جادوګر په ځنګل کې روان وي او شهزادي په اوږه پرته وي او تیز روانې. دی د جیب نه رومال راوباسي چې راشه د ځان نه مار جوړ کړه، خو بیا څه سوچ وکړي ځان نه مار جوړ نه کړي او دی شاته په جادوګر پسې منډه کړي. جادوګر چې شاته وګوري ده ته واپس شه کنه تا وجنمه او ورسره د شهزادي هم وجنمه. دی ورته ووایي مکاره د شهزادي ښکته کوز کنه خیر به دې نه وي. دا جادوګر د شهزادي ښکته غوځار کړي او د جیب نه یو انساني پنجه راوباسي او شاهد ته ووایي زه له دې ځای نه کنه ستا نه جانور جوړوم. شاهد ورته ووایي ټیک ته بارې زه له دې ځای نه واپس کېږم. دی لاړ شي جاړیو ته او په هغې کې رومال راوباسي او د ځان نه مار جوړ کړي. جادوګر او شهزادي چې واپس څنګه اوږې ته خېژي دا شاهد راشي د مار په روپ کې او په دې جادوګر باندې چک ولګوي. جادوګر یو چغه ووایي او لږ ساعت وتړپاو شي او بیا مړ شي.
شاهد هلته کې خاوره وڅټي او ردنه واپس الګ جوړ شي. دې ته شهزادي راپاڅي خدا نه راپاڅي دې لاړ شي لږ اوبو راوړي او په شهزادي باندې له پاسه واچوي او دې ته شهزادي راپاڅي. شهزادي چې خیال شي دې ورته ووایي که زه په صحیح ټایم نه وم راغلی نو د جادوګر به ته بولې وې، یعنې چې په دې جادوګر نظر شي دا ورته ما ته څه پته وه چې دا بدبخته دی، ده خو د ځان نه نجومي جوړ کړی و. دی واپس راشي شهزادي راولي په دې کې چې وګوري دا نور کسان خپل خیمې راغونډوي او له دې ځای نه ځي. دی دې تپوس وکړي چې تاسو چېرته ځئ؟ ده ورته زموږ ټول سامان خر شو او موږ د دې ځای نه وځو بس دی. شاهد ورته ووایي چې راځئ موږ د دې ځای چې کوم پاچا دی هغه ته د دې جادوګر په باره کې ټوله قصه وکړو. د هغې نه بعد موږ خپل طرفونو ته ورشو او چې پاچا دوباره خیال کوي چې د هغه د خلکو سره په دې کلي کې داسې ظلمونه دوباره ونه شي. دا ټول ورته ووایي چې ټیک ده دا خبره زموږ خوښه ده. دا ټول راشي او پاچا ته دغه ټوله کیسه وکړي. پاچا ډېر زیات خوشحاله شي او د شاهد ډېر صفت وکړي چې ستا د وجې زموږ محل د بېعزتۍ نه بچو زموږ د کلي خلک او تا دومره غټ انعام او برام قابل یې. پاچا خپل وزیر ته حکم وکړ چې ورشئ دغه مردار لاش راوړئ او د هغه په حویلۍ باندې قبضه وکړئ او د هغه په حویلۍ کې چې څومره کسان وي دا ټول د دغه ځای نه رخصت کړئ. د هغې نه بعد پاچا چې وي دا خپل ځان سره په 3 ورځې ایثار کړي او د کسان ولیکي چې ورشئ رتوب چې کوم سامان دی هغه ټول راوړئ. پاچا د شاهد نه ډېر زیات خوشحاله شي او دله دغه جادوګر عامه علم ورکړي او د ده لپاره نورې وظیفې یعنې پیسې هم مقرر کړي چې دا به تا ته میلاویږي. او ته چې کوم کسان بچ کړي وي دا ټول ډېر زیات خوشحاله شي او ده ته ووایي چې موږ به خپل کلو ته چې کله لاړ شو موږ به ستا دپاره نور هم ډېر مال او اسباب راولېږو او تا زموږ زندګیانې بچ کړي. شاید جمال د بغداد یو بل و خو هغه هوښیار او ډېر زیات عقلمند او د خپل عقلمندۍ د وجې هغه د دې جادوګر مقابله وکړه. دا ټول کسان د ده نه ډېر زیات خوشحاله شي. دا اصل کې شهزادي د دې د وجې چې چلی چې دا به زه بوځمه او دا به زه تنګوم خو ته د شهزادي سره مینه وشي او شهزادي چې کومه وي هغې هم ترې ډېر زیات خوښ شي. الګ سره ښه کافي وخت تېر کړی وي د دې د وجې د شهزادي د دې ډېر زیات خوښ شو. دې د وجې شهزادي هم د ده سره واده ته تیاره وي ولې چې دا ډېر هوښیار او عقلمند کس وي. په دې کې لږ وخت تېر شي دا الګ دې شهزادي ته ووایي چې زه شهزادي ستا په پلار پسې ورشو د هغه آل و آل تپوس وکړو ولې چې د هغه به په خپل لور پسې پته نه لګي چې په جړه جړه څه حالات وي. شهزادي هم ډېره زیاته خوشحاله شي. ته تیاری وکړي بغداد ته د تلو دپاره چې موږ لاړ شو د خپل پلار سره. هلته کې د دې پلار په جړه جړه سترګو نظر هم کم شوی وي ولې چې د هغه دغه یوه لور وه او لور خو هر سړي ته ګرانه وي. شهزادي او شاهد چې محل ته لاړ شي پاچا چې په خپل لور نظر شي پاچا ډېر زیات خوشحاله شي او خپل لور ځان ته رانږدې کړي او بیا اریان شي چې دا خو زما لور نشي کېدی ولې چې هغه مار چې چل وه او هغه مړه شوې وه. نو شهزادي ورته ټوله قصه وکړي چې زه داسې مار چې چلی وم او بیا یې د قبر نه راوباسلم او د ځان سره خپل ملک ته بوتلم. د هغې نه بعد زما ټول زخر راوباسل او زه دقه ستا مخامخ یم ستا لور یم. پاچا ډېر زیات خوشحاله شي د شاهد نه او یوه هفته بعد د شهزادي واده د شاهد سره وکړي او خپل د ملک چې کوم باچاعت وي هغه شاهد ته په حواله کړي او دوی چې به د خلکو سره کوم ظلم زیاتی کوو د هغې نه هم دا باچا توبه وباسي او شاهد ته په خوشحالۍ د ملک باچایي په حواله کړي چې اوس ته پوه شه او دا باچایي پوه شوه نور زما د بس کار نه دی د باچایي کول ولې چې زه د خپل په لور په غم کې ډېر زیات ما جړلی دي. ګرانو پښتنو که ویډیو مو خوښه شوې ده چینل ضرور سبسکرایب